د الله رسول فرمایي تاسو به خوراک چې کله هم کوئ ته به څه چم کوئ ته به بسم الله شریفه وایه بسم الله شریفه په هر حال کې وایه د الله رسول فرمایي وایي چې کله یو سړی پر دسترخوان کښېني بسم الله شریفه ووایي یو سړی کور ته راننوتی بسم الله شریفه وویله د الله رسول فرمایي دا شیطان و نور شیطانانو ته وایي درځئ نه پر دسترخوان و موږ ته ګنجایش پاته سولو نه په دې کور کې د شپې ګنجایش و ما او تا ته پاته سولو درځئ بل ځای ولاړ سو شیطان د الله رسول فرمایي شیطان وایي وایي دا چې کله د الله نوم پر دې دسترخوان واخیستی یا یې ووایي موږ ته خوراک نسو پاته چې کله کور ته راننوتی بسم الله شریف یې وویلې شیطان وایي ما ته په دې کور کې شپه نه تېرېږي زما دپاره ګنجایش نسته اسانه مثال به درکړم دا کپړې چې ما ورته اغوستې دي دا خو ما ورته د انسانانو په خاطر مې اغوستې چې ته ما نه وینې زه تا نه وینم یو سړی د شیطانه څه ځان پټولی سي د پیري څه ځان پټولی سي حالانکې د الله رسول فرمایي شیطان د انسان په رګو کې دی ګرځي لکه وینه لیکن چې کله ما ورته بسم الله شریفه وویله بیا دا شیطان هم زما او ستا بدن نسي لیدلی بیا پیری هم زما او ستا بدن نسي لیدلی دا د الله په نامه کې الله په خپل نامه کې دومره اثر او دومره قوت چې دی هغه یې شی دی ما ورته ګوره زه ستا د وجې ځان پټوم ته زما د وجې ځان پټوې چې زما او ستا ازلي و ابدي دشمن شیطان دی د هغه څه موږ ځان نه پټوو خاص کر زنانې په دې حواله باندې ډېرې کمزوري دي چې کله باتروم لر سړی ځي هم بسم الله شریف سړی ووایي او چې کله بسم الله شریف ووایي بیا که سړی هلته بدل لد سي بیا د الله رسول فرمایي شیطان تا نه ویني شیطان زما او ستا بدن لیدلی نسي حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ د نبي علیه الصلاة والسلام سره پر دسترخوان ناستو داسې برکت دې ډوډۍ وکئ چې داسې برکت موږ لیدلی نو په آخر کې داسې بې برکته سوه چې داسې بې برکتي موږ لیدلې نه وه موږ د نبي علیه السلام څخه پوښتنه وکړه موږ ویل یا رسول الله دغه دسترخوان داسې بې برکت سول دا برکت درلودی وایي د الله رسول الله ته ویلې یو ملګری رالی پر دسترخوان کښېنستی بغیر د بسم الله خوراک شروع کوي نو د هغه سره شیطان ملګری و نو د دسترخوان چې دی هغه ختم سو زما او ستا په کور کې اصل شی د بېدینۍ دی بېدیني چې د هغه بې برکتي ده بېدیني بې برکتي ده مولانا الیاس رحمه الله زموږ دغه دعوت و تبلیغ چې کم دغه موجوده ترتیب روان د دې بانې د دارالعلوم دیوبند یو لوی شیخ لوی بزرگ لوی الله والا دا د شیخ الهند میناز شاگرد انتیک شاگرد ولی الله دا د شیخ صاحب رحمه الله مولا زکریا صاحب اکا او خسر یې هم ولو هغه به خپل کور ته تیل راغوښتو مطلب د 2 انو د 3 انو د 2 پیسو د 3 پیسو هر څه چې وي یوه جمعه چې بیا د تیل راغوښتو یو ورځ مخکې ختم سولو چې ختم سولو بیا ویلې پخوا به دونه تیل ګارېدل نن دونه تیل ګار سو نو یې د کور والا څه پوښتنه وکړله چې دا خیر خو به یي څه بېدیني خو به زموږ کور لر راغلی نه یي دا ولې زموږ پر کور دونه بې برکتي راله هغې ورته ویل یو مېلمنه راغلې ده هغې د سهار لمونځ نه دی کړی ده ورته ویل دا ګوره دې لمونځ نه دی کړی اثر باندې زه پوه سوم پر ما یې اثر وسو پر دې بې څو اثر زما او ستا په کور کې د بېدینۍ ګوره ټوله ورځ موزیک روان دی ټوله ورځ ډش و فلمان روان دی او بیا د الله رب العزت څه برکتونه غواړو په خدای قسم که دا کېدلی سي دا نشي کېدلی ورسه وګوره په کورو کې څونه ډوډۍ څوک پکې خیږي چا دیوالو ته غورځولي چا په حویلي کې غورځولي چا په کچن کې غورځولي هېڅوک دا نه وایي چې دا خو ګوله ده زه بیا راپورته کړم د الله رسول یو ورځ کور ته راغی یو ګوله یو ټوکړه ډوډۍ پرته وله عایشې صدیقې ته ویل عایشې دا ډوډۍ پورته کوئ دا ګولې پورته کوئ دا طعامونه پورته کوئ ویلې ول دا کور لره بې برکتي راولي او چې کله کور لره بې برکتي راسي بیا به ژر نه پورته کېږي دا ګولې پرېږدئ ما ګوره په تعویض ما او تا کور ته برکت غواړو په دم باندې غواړو په چوب باندې غواړو لیکن چې د محمد رسول الله مبارک طریقه د په هغه بیا ما او تا نه غواړو نو لہذا د الله رسول فرمایي
چې کله هم تاسو پر دسترخوان باندې کښېنستاست، تاسو کور ته رالاست، تاسو اوبه وچی و بوتل و شلومبې کولې، د الله نوم ورباندې ووایه، شیطان به ستا ملګری نه وي. د الله رسول فرمایي دوه شیطانان سره یو ځای سو، یو ډېر چاغ و بل ډېر ډنګر و کمزوری و. بیا یوه بل ته ویل ستا خو ډېر کار جوړ دی، خیر څنګه کیسه ده؟ هغه ویل یاره زه خو چې د کوم مسلمانه سره ګرځم هغه چې هر شی خوري د الله نوم نه ورباندې وایي، زه یې ملګری یم، زه یې ورسره خورم. ده ته یې ویل ته ولې داسې یې؟ ول زه چې د کوم مسلمان سره ورسره یم هغه پر هر شي د الله نوم وایي، نو ماته موقع نه میلاویږي زه یې د لوږې مړ کړلمه. حتی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته خپلې کوروالا ته ورځې، خپلې بیبي ته ورځې، لا هم بسم الله شریف ووایه. ولې؟ وایي که ته بسم الله شریف ونه وایې ستا مخکې شیطان چې دی هغه ورځي. دا زما استاد مرسونه غافل دی، څومره ورک دي د دې خبرې څخه. شیطان ورځي، شیطان ګوره ما تا په خپل کور والا څومره پرده کو، دروازه بنده کا، پرده رایلا کا، زما د ورور سره په پرده کې، زما د قریبانو، زما د عزیزانو وځي بنا پلانې پلانې څونه موږ پرده کوو. لیکن چې دغه ځای راغلی د الله رسول فرمایي چې بغیر د الله د نامه خپل کور والا سره یو ځای یې، نو دی چې دا ونه وایي شیطان یې ملګری دی، شیطان یې ملګری دی. د الله نوم ووایه، الله ووایه، سبحان الله ووایه، الله اکبر ووایه، لا اله الا الله ووایه، خالي بسم الله نه چې بسم الله الرحمن الرحیم سړی ووایي. که پره بسم الله ووایم ستا خوښه ده، که خالي بسم الله ووایم ستا خوښه ده، که الله ووایم ستا خوښه ده. الله نوم په کار دی چې سړی ووایي، بیا به پر دسترخوان و پر کور و پر راشن و پر د میاشتې پر تنخوا پر دې باندې بیا الله بیا برکتي چې د هغه نه راولي. دا خبره ختمه شوله.